پاکستان یو اسلامي هیواد ده، ولې د افغانستان ولس ولې افغانان د هندوستان په خلاف باندې د پاکستان ملاتړ نه کوي، ولې د پاکستان په حق کې اواز نه اوچت کوي، ولې دوی د هندوستان تر شا ولاړ دي هغه ملاتړ کوي. دا پوښتنه سوې ده. د دې په هکله باندې دوستانو له تاسو سره یوه ویډیو شریکه کوم. راځئ تر هر څه له مخه دا ویډیو پر سکرین باندې را سره وګورئ او له دې معلوماتو هم ځان خبر کړئ. خو اوس په دې کې زمونږ زیات خلک دا ګیله کوي چې یاره افغانستان خو یو اسلامي ملک دی، دا ولې د پاکستان په سپورټ کې نه دی ولاړ. نو زه تاته وایم چې افغانستان هم د پاکستان په سپورټ کې ولاړ، بالکل. خو هغه افغانان چې د کوم زمونږ سره اسلامي رشته شته دي، چې کوم په خپل اسلام باندې مین دي، ته هغه وګوره هغه بالکل د هندوستان خلاف ولاړ. دا ته چې کوم په د سوشل میډیا باندې نه کنه، دا چند یو سود دی او دا لیبرلز دي، لیبرل مایند سیټ والے دي. دا مودي زنده باد یا د هندوستان سپورټ شو کوي، دا لیبرل مایند سیټ والے دي. باقي چې کوم د خپل اسلام باندې مین افغانان دي کنه، هغه د اسلامي رشته د وجنه زمونږ سره ولاړو، د هندوستان خلاف ولاړو. او دا غي وجه دا چې څنګه زمونږ په زړه کې د اسلام مینه دومره پرته ده چې موږ د خپل ملک نه مخکې اسلام دو، اول اسلام بیا وروسته ملک. داسې هغوی ما اول وایي چې اول اسلام بیا وروسته ملک. نو دا اسلامي رشته هغه رشته ده چې هغه موږ د یو بل سره یو ځای ساتي، او پر امید یو مونږ ان شاء الله چې د الله تعالی په دې ځمکه باندې به د الله تعالی نظام قائمو، هم دا اسلام دین یا اسلام د دې نظام به قائميږي. نو دا یو ریکوست زما تاسو ته دی که فرض که تاسو په ذهن کې دی چې یاره افغانستان خو زموږ په سپورټ کې نه ولاړ او بیا پسې رد بد او کنزل او پورا افغانستان یادوي، نو دا سیس ټیک نه دی. افغانستان زمونږ برادر ملک دی، زمونږ رور ملک دی. افغانان زمونږ خپل خلک دی، بالکل د خپل رونو په شان کې دي. ځینې یو څو چند لیبرلز که پکې هغه لري که هغوی که هندوستان زنده باد وایي، نو هغوی دې لاړ شي هندوستان ته، د هغوی څه دې ودرېږي. خو باقي په اکثریت کې افغانان په اسلام باندې مین خلک دي، او دا که اسلامي رشتې د وجې نه هغوی د هندوستان سره دومره حمایت نه کوي او نه د هندوستان سره دومره ولاړ دي، بلکې خبر خو الټه دا را روان دی چې د پاکستان په ګټه باندې کوم چې د اپریشن بنیاد مرصوص وشو کنه، او انډیا له موټول جواب ورکو. په دې باندې باقاعده په کابل کې جشن مناو شوی دی د پاکستان په جیت باندې. نو خبره ټوټل دا ده چې او آی سی سره د افغانستان دا په سناسه شکل کې د پاکستان په حمایت کې ولاړه و. واحد ترکی او آذربایجان چې هغه بالکل ښکاره مخې لراله، ځکه چې د هغوی سره نور مفاد هم کنیکټو، چې نور مفاد هم کنیکټو، نو چې بالکل ښکاره مخې لراله، نو د هغې د وجې نه انډیا اوس د ترکی او د آذربایجان نه په څه طریقه باندې زور ایستل غواړي. نو پاکستان لم اوس دا غم کول پکار دی چې د خپل مرګري سره کلک ودرېږي چې دا زور ولې انډیا ورنه کړي. نو سبا به د پاکستان سره د انډیا خلاف باقي ملکونه ودرېدلی شي او ښکاره به ودرېدلی شي. اوس دلته کې زه یو خبره بل کول غواړم او هغه خپلو خلکو ته خپلو پښتنو ته نصیحت کول غواړم. زمونږ زیاتره پښتانه سپیشلی چې کوم نیشنلیست سوچ والے دي، هغوی په دې جنګ کې یو اواز ډېر زیات ګډ کړی چې دا ځل نه دي په دې جنګ کې به پښتانه ستاسو سره نه شامل. حالانکه دغه خلکو د ټولو پښتنو ریپرزنټیشن نه کوو، جدا خبره چې هغوی صرف ځان ته پښتون وایي او بل ته پښتون نه وایي. اوس پته نه لګي چې د هغوی د پښتون د مطلب څه شی دی. نو هغوی د ټولو پښتنو ریپرزنټیشن نه کوو، خو دا به بار بار ویل او په اردو کې به مې ویل او په سوشل میډیا باندې یو طوفان جوړ کړی چې موږ خو دا ځل د فوج سره اړوله ولاړ نه یو په دې جنګ کې. نو ګوره یو نصیحت درته کول غواړم او په یو لاین کې درته کول غواړم چې دا خبره تا ته لږ کلیر شي. دا لاین د ځان سره لږ یاد ساته: بی ا ټف ډاکټر. صحیح شو؟ یو ټف ډاکټر جوړ شه. ډاکټر ټف پکار وي. په ډاکټر کې که فرض که جذبات او احساسات داسې پراته وي چې د مریض سره ډېره زیاته مینه کوي، نو هغه د هغې مریض اپریشن نشي کولی، یریږي به. او کله چې ډاکټر یریږي نو هغه اپریشن کې کامیابېدی بیا نشي. اپریشن ډېر حساس چیز دی. ټف ډاکټر به جوړیږي چې په کامیابۍ سره بهترین سرجریان یو اپریشن کولی شي. نو دا خو خیر هغه خو دا مې د صرف په ذهن کې کېنولې چې دا جمله ستا په ذهن کې کېني، بیا ټف ډاکټر. باقي د دې نه زه تاته یو نصیحت کول غواړم چې دا زمانه نه ده، دا زمانه نه بلکې څومره چې زمانې تېرې شوي دي، په هغې کې ته د خپل ایموشنز نه سیوا نه دی، د خپل برین نه کار، د خپل دماغ استعمالوه. د کم قانونو د کم خلکو چې د جذباتو نه سیوا دماغ طاقتور کنه، په دې دنیا باندې راجم هغوی کوي، په دې دنیا کې طاقتور قانون مغوي. ممکن مسله څه ده، زمونږ خلک جذباتیان ډېر زیات دي، ډېر جذباتیان دي. په هغې جذباتو کې دی داسې تللی چې خپل د دماغونه د خپل انټلیکټ د خپل سوچ نه خپل جذبات مخکې کېښودي دي. دا تا د ناکامۍ طرف ته بوځي. انخته به خپل تاریخ به یادوي، زما نیکه داسې و، زما نیکه داسې و. هلکه داسې کار ته وکړه چې ستا نیکه هر څومره بهادر و،
ستا د نیکه د بهادرۍ قصې ولا که په دې زمانه کې ته په هغې باندې چا د شکست ورکې په قصو شکست نشي ورکولی خپل دماغ لږ استعمال کا خپل انټلیکټ لږ استعمال کا دا چې څنګه زمانه ده په دې کې ځان ایډجسټ کول په دې باندې ځان پوهه کا نو هغه به ته هله پوهه کې چې خپل دماغ استعمال خو وکړي نو هغه به هله کېږي چې د جذباتو نه ته خپل د انټلیکټ دا سوچ لږ بره کېدی ته په دې دنیا کې ځان له بیا ځای پیدا کولی شي او هغه څنګه کېدی شي دې خو وګورې ټف د فایټ په ځای باندې د جګړې په ځای باندې په ټیکنالوژي باندې فوکس وکړه زمونږ ګوره دا جمله چې کوم ویلې کېدله که نه چې مونږ اړوله د فوج سره ولاړ نه یو مونږ سره جګړه نه کوو دوی ته داسې ښکارېده چې دا جګړه جوړې اوس هماغه شان جګړه کېږي چې بس ټوپک راواله په بارډر باندې ودرېږه او درځو مار کوه زمانه ډېره زیاته بدله شوې ده د ډرونز زمانه ده د فایټر جټس زمانه ده د میزایلز زمانه ده د بیلسټک میزایل د کروز میزایل دا د ټیکنالوژي زمانه ده فوکس په ټیکنالوژي باندې کې په دغه جګړه باندې به نه کې کوم چې ستا په ذهن کې ناست دي ته ډېر په پخوانۍ زمانه کې ګرځې نو وګوره ستا ضرورت ورته راغی تا ته دا ووي چې ته خو زما سره نه یې ولاړو زه به داسې کوم په ټیکنالوژي جګړه وکړله هر ملک په ټیکنالوژي باندې جګړه کوي ستا ضرورت به هله راځي چې ته د دې ځای نه خپل دا سوچ وباسې چې یاره زه خو په جګړه کې بس سم نامتو یم نو ګریوان مې کولاو کړی یو تڼۍ مې کولاوي یو لاکټ مې د غاړې نه مې تار تاو کړی یو بس په سړي باندې ورځم سرې سترګې پې ورځم سترګې مې اني ټایم سرې دا سوچونه به د خپل ذهن نه وباسي ځان نه به هغه پښتون جوړ کړي کوم چې په ټیکنالوژي باندې فوکس کولی شي توجه کولی شي په اوسنۍ دنیا باندې پوهېږي هله به ستا ضرورت راځي هله به تا ته سړی مینت کوي چې ته زما سره ودرې که ته زما نه لر کېږه مه نو دا خیالات دې د ذهن نه وباسه چې به زه خو په جګړه کې تکړه یم سړي د جامې ورانم دا تشي سړي دوم په ټیکنالوژي فوکس کول دي ورسره به ته داسې کار وکړي چې لږ به ځان په ډیپلومیسي باندې پوهه کړي صحیح شو بجای د دې چې ستا په ذهن کې د ریونج د بدلې اغستلو زهر پراته وي که نه لږ به ډیپلومیسي زده کړې ډیپلومیسي څه ته وګوره په ساده زبان کې چې ته په خبرو اترو باندې نه دی غټ مسایل حل کولی شي ستا په خبرو کې دومره زور پروتي چې ډېر غټ سوپر پاورز ته خپل خبرې منلو ته مجبوره کولی شي دې ته وایي ډیپلومیسي اوس لکه دا یوه خرابه ډیپلومیسي وه چې تا د دې ځای نه غوبل راغستی او چې پښتانه خو دا ځل ستاسو سره نه دي ولاړ دا ځل ستاسو سره نه دي ولاړ او هغوی هغه ځای کې جګړه وکړله او انډیا یې په شا تللو باندې مجبوره کړله په سیز فایر کولو باندې مجبوره کړله ستا څه نوم وشو اسې د ځان له کار وکړه خلک وایي چې دا هغه پښتانه دي چې چغې والي نه یم ورسره ولاړ اړو پسه کې حساب نه کړه ته که ورسره اړو له ودرېدې یم نه نو کم از کم دا غوبل خو به دې نه کوو که نه چې زه خو تاسو سره نه یم ولاړ او تاسو به اوس څه کوئ او دا سپیشلی دا په دې سوشل میډیا باندې دا ټیک ټاکران ټایپ لګیا نه پیغام خو زما دغه لیډرز ته دی ځکه چې دا ټیک ټاکران هم کم دي دا د خپل لیډرز نه دا زده کړه کوي نو بیا لکه د پشاکالي چیندخانو په شان کې ټیک ټاک ته رادانګلي او نیغ کېږي چوت ټوپونه یې مونږ خو تاسو سره نه یو ولاړ د ټیک ټاک نه بغیر دوی بار نه سیاست لیدلی نه په آی آر پوهېږي نه په جیو پالیټکس پوهېږي نه په فارن پالیسیز پوهېږي صرف په ټیک ټاک پوهېږي خو په ټیک ټاک خو یې بیا هم چغې راغستې که نه تاسو نه یو ولاړ نو هغه ټولې دنیا ته بیا دا شو شي په اردو کې هم پیغامات ریکارډ کړي نو ټولې دنیا ته دا شو شي چې دا وګوره دا خو ورسره نه ولاړ ښه نه ولاړ ورسره نو اوس څه چلو شو جنگ نه بعد څه چلو شو یاره خو کامیابي حاصل کړه مطلب دوی سه ټوپونه ول دلته برخته کېده نو که فرض که تا دا خبره نه وکړې نو ایمیج خو به دې برقرار پاتې وکنه ګټه چې په ځای پرته نو درنۍ ډیپلومیسي زده کوي لالاګانو ډیپلومیسي زده کوي دا د بدل اغستلو دا زهر نه دی دا لکه د خپل د ذهن نه وباسي او ګوره بهترین ریونج دا دی چې خپل ځان کامیاب دوستانو طارق پټان صاحب دا لیکچر دا ویډیو تاسو وکړه یقیني ډیر حقیقت یې ویلي دوی خبرې زه تاسو ته وضاحت کول غواړم مثلا چې د په وینا لکه داسې وایي چې زموږ پاکستانیان یا پښتانه یا پنجابیان هر څوک دي ولې دا نه ولې مثلا دا وایي چې ولې لکه نور هیوادونه چې دي هندوستان په خلاف له موږ سره ودرېدو افغانستان هم یو اسلامي هیواد ده ولې د انډیا په خلاف باندې له موږ سره نه ده درېدلی خو زه به دا ورته وایم چې سل فصله کې تر هغو زیات له تا سره افغانستان ولاړ و ستا د کامیابي اوله ذریعه افغانستان و که تاسو سوچ او فکر کړی وي کله چې د هندوستان او د پاکستان جګړې حالت ته رسېدو حالت یې خراب سو په هغه وخت کې فوراً دستي
د هندوستان استازي یو پلاوی راغی افغانستان ته یو څه یې غوښتلو د پاکستان په خلاف باندې. افغانستان هلته هم کولی شي ګوره ستا په خلاف باندې هډم ورکولی شوی. افغانستان هلته هر څه کولی شوی ستا په خلاف هغه ځایه د جنګ میدان تا ته جوړولی شوی، له هغه ځایه ته خرابولی شولی، ځکه چې افغانان بیا دومره دردېدلي مثلا دومره له پاکستانه نفرت کوي چې مازې یو بهانه غواړي. له هغه ځای څخه یا پاکستان ته هر رنګه نقصان رسولی شوی. انډیا کوشش کوي خو طالبانو ورته انکار وکړي، افغانستان ورته انکار وکړي. تر دې غټه خبره تر دې ښه درېدل یو هېواد هم نه ده سره کړی، نه د سره مثلا چې ترکیه ته په نازېږي، چین ته په نازېږي، اذربایجان ته پر نازېږي، د یو هم نه ده سره کړی. حالانکې ورته ګوره سوشل میډیا کې دا 3 هېوادونه راخیستل کېږي چې کور یې ودان دی، پاکستان ملاتړ یې وکړي، افغانستان نه. لیکن که زه درته ووایم افغانستان تر دې 300 واړو زیات د تا ملاتړ وکړی، هغه پر دې بنیاد باندې. بله خبره موږ او تاسو یې وینو، بیا خاص تادر مثلا زموږ افغانان ورونه ما لیدلي په سوشل میډیا به تاسو هم لیدلي، مثلا لکه دا شانه ولاړ مثلا په دې باندې هم غږېږي، دا خبره هم یوه مشهوره سوله. او طارق پټان صاحب درته وایي مثلا چې دوی به ویلې موږ له پاکستان سره نه ودرېږو، ها کوو مثلا داسې جګړې ته به نور لمون ولسې خراب کې پاکستان هاو کې تر داسې پر لایف باندې ټیک ټوک باندې راتلل ښه خبره ده. هغه زه منم چې مثلا دغه افغانان پاکستان ته داسې مثلا کوي، دا مثلا خواشیني ورته دي یا قهر ورغلی ده، ځکه چې هغه په تېره زمانه کې له پاکستان څخه څه لیدلی دي. د افغانستان په بربادي کې اولین د پاکستان لاس بولي، په دې بنیاد باندې هغه غږېږي. نو تر داسې خبرو کول ښه په کار ده، لکه طارق پټان چې وایي پر ټکنالوژي طرف ته ولاړ شه، یعنې داسې ولاړ شه د پاکستان او د هندوستان له جنګه عبرت واخله. عبرت دا معنی یو څه ورڅخه زده کړه، پر لایف باندې راشه، پر فیسبوک باندې راشه، پر یوټیوب باندې راشه، له خپلو مشرانو سره مجلس وکړه، له خپلو مشرانو څخه، له خپل نظام څخه، له خپل حکومت څخه دا وغواړه، او له خپل مثلا ولس دې ته تیار کړه چې څنګه موږ هم کولی شو داسې اسباب جوړ کړو، څنګه موږ هم کولی شو چې خپل هېواد داسې مضبوط کړو، پر پښو یې ودرو، داسې ټکنالوژي جوړه کړو چې سبا هر هېواد زموږ هېواد ته په چپ نظر ګوري یا زموږ هېواد خرابوي، موږ به د هغه مقابله داسې په اسانۍ سره کوو لکه پاکستان چې د هندوستان دا وکړله. نو تر داسې تبلیغاتو، تر داسې خبرو کولو ښه خبره دا زه منم چې ستا ته به زړه زور درکوي، زه منم چې مثلا جذباتي به یې خپله زړه سینه به خالي کوې، خو تر هغه ښه دا ده مثلا چې له خپل مشرانو څخه دا وغواړه چې ولې تاسو خپل هېواد هم دا رنګ نه راته جوړوئ، ولې تاسو په خپل هېواد کې هم داسې ټکنالوژي نه جوړوئ، ولې تاسو په خپل هېواد کې هم داسې مثلا څه جوړ کړئ چې سبا یو هېواد هم ستا په خلاف باندې ونه درېږي او له تا څخه وویریږي. یقیني دا معلومه خبره ده چې جګړه دې پخوا په شان ته نه ده چې ته به ټوپک په اوږه باندې اخلي مورچه به نه سي، له خپله کوره څخه به هغه هېواد په نښه کوې، ټارګېټ کوې کوم چې ستا مخالف ده. سبا به دغه هېواد چې له تا سره ټکنالوژي مضبوط وي، اسلحه مضبوط وي، میزایل مضبوط وي، پوځ دې مضبوط وي، وطن دې جوړ وي، سبا دغه هېواد چې ته د ځان دښمن پاکستان بولې، دا به هېڅکله تاسو ته مثلا د پیغور یا مثلا تاسو ته به د اخطار ګوته هېڅکله نه اوچت کوي، دغه به ستاسو په پښو کې پرېوځي، دغه به له تاسو سره ښه تعلقات غواړي. ولې له امریکا سره هر سړی، هر ملک، هر هېواد ښه تعلقات غواړي؟ ولې د امریکا په دوستي باندې هر هېواد خوشحاله ده؟ معلومه خبره ده چې هغه دا هر څه لري، د جنګ وس لري، د جنګ توان لري. نو له افغانانو ورونو څخه زما د توقع ده، یو امید ده، لکه دی طارق پټان صاحب په وینا باندې پر ټکنالوژي باندې فوکس وکړي، هغه طرف ته ولاړ شي، پر هغه باندې موضوع وکړي، پر هغه باندې لایفونه وکړي، پر هغه باندې وغږېږي او له خپل هېواد یو داسې جوړ کړي سبا د هر هېواد مقابله کولی شي. هغه هېواد چې تاسو په هېواد کې تاسو وایاست بربادي کې ونډه اخیستې ده، سبا هغه هېواد هم تاسو ته ننواتی راسي او له تاسو سره ښه روابط غواړي.